تر ټولو بده ناروغي څه شی ده؟ تر ټولو بده ناروغي چې ډېرې بریاوې له منځه وړي بهانه لټول یا نن سبا کول. کامیابه خلک هېڅکله شکایت نه کوي، ډېرې خبرې نه کوي، د خپلو کړنو لپاره بهانه نه لټوي، صرف او صرف عمل کوي. په ټوله کې هغه څه نه کوي چې کمزوري خلک د خپل خلاصون لپاره دلیل ګرځوي. هېڅکله باید دا کلمې په ژبه رانه وړو چې کوشش به وکړم یا خپله هڅه به وکړم، که وشو وشو، که نه وشو ګپ. دا خو مخکې له مخکې ځان ته بهانې لټول دي. ته باید داسې ووایې چې زه به دا کار حتما کوم، دا کار باید وکړم، باید خپل 100% هڅه وکړم تر څو خپل هدف ته ورسېږم. بهانې کول یا نن سبا کول تر ټولو فریبي کلمه ده چې د ټنبلو خلکو د خوښې وړ کلمه ده، ځکه چې بهانه کوونکی په هر حالت تړلی او ټنبل دی. نو بهانه کول یا نن سبا کول د خپلو سیالانو شاته